رب څنګه بدستا شکر ادا کړم چې برلاس دې په دلو یا بلا کړم رب څنګه بدستا شکر ادا کړم چې برلاس دې په دلو یا بلا کړم رب څنګه بدستا شکر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب چیف جسٹس صاحب، جناب صدر جلسہ او د چمپگل او د سرکی غور مسلمانانو او د لری مدرسونا راغلی طالبانو او زمون د مدرسې طالبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن زستاسو په وړاندې د بعثت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې یو څو معروضات پیش کول غواړم. دعا ده چې الله ماته د بیانولو او تاسو ته د اورېدلو او موږ ټولې مجموعې ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سامعین محترم، د الله تعالی ارشاد پاک دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لہذا د الله تعالی نعمتونه دومره زیات دي چې د دې شمارل ناممکن او محال دي. کچیرته د کائناتو د اول نه تر اخره پورې انسانان په دې کوشش وکړي چې د الله تعالی نعمتونه وشماري، نو د انسانانو سلسلې خو به خود ختم شي، جنات به هم عاجز شي، داکانی او بوټي به فنا شي، خو بیا به هم د الله تعالی نعمتونه باقي پاتې وي. سامعین محترم، د الله تعالی په دومره بې شماره نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت د آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذات مقدس دی چې الله هغه دې دنیا ته د نعمت په توګه رالیږلی و، او دا هم پوخ او قوي حقیقت دی چې الله تعالی خپل یو نعمت هم احسان نه ګڼي. خو قربان دې شم رسوله چې د تا په بعثت کې موږ ته وفرمایل لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. اے زما بندگانو، په تاسو باندې د الله تعالی ډېر لوی رحم ده چې خپل پیغمبر او خپل نبي او خپل محبوب هغه تاسو ته رالیږلی و. او په یو بل ځای کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے زما محبوبه، که چېرې ته مې نه پیدا کولی نو دا ځمکې او دا غټ غټ اسمانونه او د دې په منځ کې دا پرق او پروت او د دې په منځ کې څومره شیان دي، هغه دا غټ غټ غرونه او سمندرونه او دا کاڼي او بوټي ولې نه دي، نو دا به مې نه پیدا کولی. اے زما حسینه پیغمبره، اے زما محبوبه پیغمبره، که دوی ته دا اعلان وکړه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. اے انسانانو، که عرب یې او که عجم یې، مشرق والا یې او که د مغرب والا یې، د شمال والا یې او که د جنوب والا یې، د افغانستان والا یې او که د پاکستان والا یې او که د ټولې دنیا والا یې، زه تاسو ته نبي رالیږل شوی یم. سامعین محترم، نبی علیہ السلام یو داسې نعمت ده چې د دې نه هیڅوک هم انکار نشي کولی. کفار هم مني خو په ژبه یې اقرار نشي کولی. ولې؟
ځکه نن سبا تاسو دنیا کې وګورئ انګلند څومره په سټپ بای سټپ په ترقي باندې روان ده د دنیا په کارونو کې د هغې کې د ټولو نه غټه یونیورسټي د آکسفورډ په نام باندې د هغې د لا والا چې کوم برانچ ته د قانون والا شاخ د هغې په دروازې باندې کله هم چې تاسو وداخل شي په بورډ باندې د هغو کسانو نومونه لیکلي دي چې د هغه د دنیا غټ غټ قانوندانان او منصفین تېر شوي دي خو الحمدلله ثم الحمدلله مسلمانانو ته په دې باندې ډېر لوی فخر پکار ده چې په اول نمبر باندې څه لیکلي دي په انګریزي زبان کې په اول نمبر باندې دا لیکلي the best judgment of the world is Muhammad peace be upon him او په دویم نمبر باندې د احنافو د امام نوم لیکلی and the second you نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفه from کوفه تاسو ټول وایئ چې الحمدلله سامعین محترم د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی انما بعثت معلما زه دې دپاره لېږل شوی یم چې تاسو ته علم درکړم او د الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې د قیامت په ورځ هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره شفیع وګرځېږي وما علینا الا البلاغ المبین